اوس ما پسې دوی جوړ کړی دي چې د خوب لیدل او ضیاء الله کې خوب کې ولید او رسول الله سره په کرسۍ ناشتو دا اوریدلی به تاسو وایي د جګر مولا خوب لیدل دی او ضیاء الله کې رسول الله سره دا رسول الله سره په کرسۍ باندې هر غیر نه تو خیره بکی رسول الله کرسۍ داسې ده نو صاحب پراپګاندا او دا لکه ما متعلق بمورو چې پیسې او ډالر راکې وګور راک یو خو ایمان پیدا کی کړ په شیشه خبرې کوي یو ایمان پیدا په شیشه وای چې بجلیګر مولا دی ټي وی کالج کې سبق پڑھ دی یو راشه ایمان پیدا کړ ثابت کړ زبیاګیرا کلام په خرس ورېګم او کلی پوزې غوسه کوي او په خرس ورې راشي بجلیګر مولا کور کې وی سی آر دی او ټي وی دا او پلان راشي وګورئ کنه وړاندې خو نه یې پستر څوک زنانه راواسته وای وګورئ زما کور وګورئ زمونږ د کور لباس وګورئ زمونږ خوراک وګورئ زمونږ ناست املاست وګورئ ټول وګورئ راشي چې ایمان دادې چې امام بخاری د حدیث د پارز مکه په تنگ شوی وا چې ایمان می دادې چې امام ابو حنیفه په جیل کې شهید کړي شو چې ایمان می دادې چې امام شافعی جیلونو تواچولې شو چې ایمان می دادې چې امام مالک پکوړو والے شو چې ایمان می دادې چې د امام احمد ابن حنبل قبر معلوم نه دی نو که ایمان می دای نو زماغه مرګ د خدای نه غواړم چې قبر می معلوم ایمان می دا پکار ټیټه خبره لاندې خبره دا چې زما زندگی چاته به ونه کړ ځکه زما مرګ زما ژوند زما عزت زما ذلت دا ټول زما د خدای په لاس کې دی دا د بنده په لاس کې نه دی کده تاسو به مال عزت راکړئ تاسو به ما ذلیل کوي تاسو به ما مړ کوي زما خدای به ما وجني زما خدای به ما ژوندې ساتي زما خدای به ما لروټه را کوي زما خدای به ما مړی او زما خدای به ما وګي کوي زه غلط د خپل مرګرو ته ویلې دي چې ووري کله سملو ته ودرېږي یو ټکه بکوي چې ورونو شنه باغونه نشته دروغ نه وي بالکل دعا براته کوي چې په سملای کې خدای د حق ویلو توفیق راکړي ټیک که په صوبایي سملای کې په ملک عریانی او فحاشي او بيدینی خلاف یو आवाज چتول نو دعا وکوي چې دا توفیق خدای راکړي په قومي سملای کې د شریعت بالمسله چې پیششي دعا براته کوي چې خدای توفیق راکړي او زه مرګرتیا وکم کدا غلا وټ راکوي ډیره خدا کې نيزان سره کې ټیک شو مال نه ورکشي نه راکوي زارخ تاسو خیر باندې مینت پکې د څه دنیا ما په زراله راځي تو درګم کبو درې دم د سړی زوی باندې ما پیجندلی دا قوم یو پینځوي جړاګانو اتفاق کړي ول دا ټول خلک غلي کوي دا مونږ څه بلاوالي راځي یو جړا په لار کې کېناستو سلور ورته په جوارو کې پټ شو یو خروالا پیراغه وی چې لخت ور سره د خر مخ کې د کولال د لوخي موخي خرڅ کړي نو اجرا ورته وای چې اوس وګوره اجرا مې یو ولاړ دی خدای دې کامیاب کړي خدای دې دا بلا بلا تماشای یعنی د پاکستان قانون اجرا تم د درې دو اجازت ور کړي هغه وای مې تاریاں مار مار کې سنگلی جاسا دنیا لرګره ده او زمون دوام ورپسې ده ځکه چې سړو خزو نه خو پورا نشو نه سړو پور خزن فعل شو سړین فعل اوس معاملې د اجراګانو نو اجرا اوس لار کې ولاړ دی او کولال توي چې کولال ماما ویل مونږ غلي ولار شو کو کسدر سره نو راک هغه چې ورته دا شو کته چې دا خو اجرا دی اخر والا او پیجندو کنه اجراګانو داسې اوس خو د اجرا شناخت ورک شو اوس خواري او چې په لار رواني اوس خو خبره ټول لاړه نو اخر والا ورته وسوي وین مونږ غلي لار مار شو کو کس در سره
ودرګو تړاک شو چې په دې غوږی ووالي په لخ اجرا منډي کې چې منډي کې انور اجراګانو ته وی چې خور را پاسي ولولې ولوي پیجندو خروالا او پیجندو د خلکو تاسو پیجندلی چې د دوی ایمان په چایو خرسيږي د دوی ایمان په روټۍ خرسيږي د دوی ایمان په 10 روپۍ خرسيږي د دوی ایمان په 100 روپۍ خرسيږي نو دې سرمایدار تاسو پیجندلی زکه در باندې زی او راضی هر سپری دی د خدای سره اختیار د امام ابو حنیفه او امام شافعی او امام مالک او د امام حنبل ایمان پیدا کړي د دین او د اسلام د پاره د بادشاہانو پروا مساته د بادشاہان الحمدللہ ثم الحمدللہ ما پخپل زندګۍ کې سلويخ کالو شو په دې قصه خانه چوکونو کې ما چاته ټیټه خبره نه ده کړې بیا په سلويخ کاله د مولا توپ په زمانہ کې د ټول فرنټیر خانان او نوابان او اربابان او سرمایدار یو سرمایدار دا ثابت کی چې داغه په بنگلا کې داغه په کور کې داغه په اجرا کې داغه په بیٹک کې ماشنه چایس کلی نو د ټول پاکستان متیازي بمسکي او به کی څوک داس وای ها او به کی په ټول صوبه سرحد کې یو خان او نواب دا ثابت کی چې بجلیګر مولا داغه په ځای کې شنه چایس کلی ځکه چې ما ته دوی بنی آدم نخکاری دا انسانان نه دي دا ګړکپان دي دا لارشوکی دي دا درندگان دي درنده چې اوږه شي نو سوړې نه راوځي ګرځي را ګرځي چې ښکارو خوري بیا په سوړه نه نوځي بیا سو ګوري خبره کوي دا تیر شوی الیکشن کې چې څومره ممبران ستاسو په کوڅو کې ګرځیدل په دې شل میاشتو کې بیا تاسو لیدلی وو نو پټا پکې نه بیا په ولې غلطي اوس بیا د سړو نه راوتی دی او ښکار لټای بیا د سړو نو عزیزانو سوچ کوی خبرې مې درته داسې وکړې چې دې وخت کې د الیکشن خلک په خپکیږي خو زه او هر حال میں حق بات کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے زما ایمان دادے زما دین دادے چې د بندا سره پرې دی د خدای سره کوي او ووټ کچاله ور کوي د خدای په سره به ور کوي او د دین په نوم به ور کوي چې دغه د دین مرګتیا وکړه نو مال به خدای اجر راکړي که په دې نیت ته ورکو چې غریبي برانه لري کی نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے امغه چابڑی بغرده او کمیټه والا برازي او لکه د سپو غوندې به منډې درکې ټریفک والا برازي د سپي غوندې به دې غلې تاسو خیال نه دغه عذاب باندې باخته سملار چې چا په جندلې وا داغه د ژوند تاریخ وګورئ اغا امام بخاری رحمت الله علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو هغه ته پزړه کې یو درد پیدا شو چې د دې پیغمبر د خلینا څومره خبرې وتی دي دا را جمع کول پکار دي ځکه چې د پیغمبري اخیری پیغمبري ده او دا پیغمبري به تر قیامت پورې جاری وي نو د فرامین چې دي دا محفوظ کول پکار دي چې تر قیامت پورې امت ته نه فائدہ د امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ وګورئ چې د سو وخت کې عالم شو او هر ملک تبلاړو نو دا ملک بادشاہ به تقاضا وکړه چې ته زما دربار ترازا او ما ته حدیث بیانوا امام بخاری رحمت الله علیه ورته فرمایل چې دا حدیث ما په زرګونو میلو سفر ورپسې په خپل خپو کړی دی نو دا دومره سپک شو چې دا به اوس د بادشاہ دربار ته وړم او هغه ته بیانوم اوس خو کوم تاسو کوی کنه یو خان نواب منبر سے کینډیډیټ سے اوس بیا
کینډیډیټ لنګه شوې ده، کینډیډیټ لنګه ده او کینډیډیټان یې راوړي ولاړ دي صاحب. هر یو وایي زما د دونۍ شملې خوږې دي، بل وایي یو وایي که زر عالم ملک بټې پر کم، بل وایي که زر عالم ملک بټې پر کم. خار کے بدر تلگیا میرے پھراؤ میں تسی دیکھ لے سو کہ شہر دیاں گلیاں تے کوچے نو بھی میں سونے دے بڑا چڑھ تاس بھائی واہ واہ سبحان اللہ کر گیا نا، وعدہ کر گیا. اے توادے 40 سال ہو گئے، خدا توانو خراب کرے کہ کر دے گا. 40 سال ہو گئے، 40 سالاں وچ تسی انسان نہ بنیو، تواڈے چ انسانیت نہ آئی، تواڈے چ کچھ عقل نہ آیا. 40 سال چیو سڑے پسلوی کاله کې سړی نشي، هغه نه پس داغه د سړی کېدو امکان شته. وای کنا تاسو هم دلته ټاکای ماکای لګولې دي، جی ٹی سنگھ دے جی ٹی آئی دے، سوک جی ٹی پائی دے، سوک ٹمٹمائی دے، سوک ڈمڈمائی دے، سوک سب بلا دے، سوک سب یو لوئی قہر دا قوم بلوئی قہر واو رئی او دا پیخور خلقو. زما دے دا خدای پا ذات قسمی چنن پا پاکستان اللہ عظیم عذاب چے نازل کرے دے، آغا ذہنی پریشانی دا اور سڑے پخپل سے ذہنی پریشان دے. اور پخواب روٹائے نوا جامع بنوی غوخ بنوی ترکارے بنوی، ذہنی بار سڑے مطمئن ہو اس اور سڑیر دی ہوئی علا غرقش علا غرقش. قرآن گو رہے او بدبخ قوم، او بدبخ قوم. قرآن کے اللہ پہ یوکلی عذاب نازل کرے نو اغا عذاب سو ازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ دا یری او دا لوگی لباس ورواغستو اس بنو ویل بے غرق دا دے را گئے روس را گئے، کابل را گئے، انڈیا را باندی چڑھائی اکڑا او ارس بڑیرو ویل بے دا لوگی مڑک نو ازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف. نن پا پاکستان اغا عذاب نازل دے، تا عذاب تا صبح دزان تماشے ہو کئی. ما تا گوری ما تا دغا غم دے چی دا زی جارم کر، ما تا گوری دغا ویر دے، تا صبح دزان تماشے ہو کئی. قرآن و حدیث دا ہدایت تے ننستا پا ملک قرآن و حدیث دے قوم پریخے دے او دا بندہ اسرائے غستے دا. پا خبرہ پوئے گئی روٹائی سوک ور کئی، جامع سوک ور کئی، عزت سوک ور کئی، ذلت سوک ور کئی، نوکری سوک ور کئی. کم کارونا چه دا خدای دی او اغت تا دا بندن اغوارے نو تا خدای سر ظلم کے، تا خدای سر ظلم کے. مؤثر حقیقی پارسیس کے دا خدای ذات تے، ٹھیک دا مؤثر حقیقی دا خدای ذات تے او تاسو مؤثر حقیقی انسان گن لے دے نو تاسو ټول قوم دا قوم خدای سر ظلم کر. قوم دا قوم زبالا مانے کے اسے زد بالا مانے اسی دن کے زمون دا بالا مانے دو ممبرانو، یو دا قومی اسمبلی او یو دا صوبائی اسمبلی او دا بالا مانے خلقو دو کالا پویانے کے اوبڑا کولے آ ممبران با پتلا اور اتلن ایو تمه وې چې په دغه ستر ګړون شي چې دا تپې ګوري تا خو ویلو چې دا علاقه به زه د سرو زرو کم نو دا قوم په ویاڼۍ کې بالټیک دی او بډا کوي. قوم تمه وې چې د بنده اسرم کړي و نو خپل انجام ګوري. زما 42 کال د پاکستان کې ما د بنده اسره نه ده کړي، بیغمه ګرځم بل دا می په زندګۍ کې نه دی ویلي چې دا سړی منبر کم زبا خشم یا دا سړی افسر راغی زما واقف ته زبا خشم. نه خزما خدای دی. یو ورځ یو ډیپټي کمشنر ماته وی چې پس چل شي می ور سره جګړه ماته وی زه تا دوست ګڼم. ما وی چې د پاکستان افسر ته زه دوست نه یم، زما دوست دا کورسای ده
چې څوک په ناستی کار لا برازم کار براته کوي ته زما دوست نه ما په خبرو پوهیږي نو خدای رانی ولی او مضبوط رانی ولی اوس پته نه لګي او یا شکان ډېر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډېر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دے چې د یار مینا بچا سروي اوس ته خو تدابیر جوړه انسانی تدابیر اوس ټول ملک تدا پته نشتا چې د ځمکې فیصله یو قسم کیږي چې په اسمان کې به د ملک متعلق څه فیصله شي دا پته شته تاسو په اسمان کې به د متعلق څه فیصله شي او تر آینده پہلا تاریخه پورې با د دې ملک متعلق خدای څه فیصله کوي مونږ ته هیڅ پته نشته مونږ انساني تدابیر اختیار کړی دي مخکې تقدیر نه خبر نه وي تقدیر تدبیر کو ند بند و تقدیر نه داند آکس کے نہ داند و نہ دانت کے نہ داند خدا ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي چې دا ملکم خدای د آفاتو نه بچ کی او مونږ تم خدای پاک د سکون ژوند نصیب خدای ته رجوع شي د بندا سره پرېګ دی او د بنده وسیله پرېګ دی بنده هیڅ نشي بنده تاسو وکړه پدې تیر حکومتونو کې د قوم سره کمه وعده و نشوي کمه یو د قومي اسمبلی ممبر ما ته وی چې چرته غریبان نشته یو 2 سیکلونه دي چې دروي لګم مال ولی نشته نو یو مونږ سره یو چتراله دی هغه می ولا پتما کو یو ډرایور دی هغه می ولا پتما کو مې سیکلونه راځي ا ممبر خدای خاور لم بوتلو ورکشو نه سیکل را له نه سره تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا عزیزانو چې بنده بچي او داغه بچاله ورکړڅ اوس بیا خبره ده چې مونږه سوډا واټر بوتل یو او چې سر تلری کې او ټرک ناری کی لاندې بیا یې سم نه دې قوم ته تاسو ګوري ټول شپه په دې کوسو کې بد حال جوړ کړ بل اورز تلهم ټانګ تا چې واپسې کې راتلم کینډیډیټ میرا پاس ولو درېدم دلته مې ودرول مال تولاړي صوبایي سملای منبرای ته ویلو مال 13 کا کلمه 13 ولا اله الا الله محمد رسول الله مالو چې زما دې په دې کلمه قسمی چې نه به خرڅېږم او نه به تختم کلمه 13 مالو سوای چې یو 2 درې په ما دې خزه پدري کانی طلاق تاسو پوښتنه ولجی کلمه خو نه ګوره هو نو زه ټول منبرانو سره دا چل کوم چې غاړه مې اخلاص دا خو ټول دروغجن دي دا مغه نه دي چې نن بیا دې قوم ته په بل روپ کې را مخامخ شي امغه خلک چې پرون تالی دي یوړون سړی چې په سوړه کې لړم چی اړون چې مړ کې هغه سوړی ته بیا ګوته ورون او دا معذور او ناته ویلو کدی کی بجلی و او د داخله دا سکړه د دې چې مړ کړي بیا به دې ته نږدې کړي و ظالمانو تاسو دا راندون هم زیات نه سو ځله په دا سنبای لړم چی چلی بیا ورپسې او بدبخت او کم بخت خو چې چا څو وي و دام خو بل چا څو و دام خو بل چا څو دام خو که بنی آدم یہی عقل سوچ سمجھ قرآن کے خدا پاک وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب داده چې رسول نا مراد دلته عقل کامل او عقل سلیم مراد هغه قوم له عذاب نور کوم چې چاله ما عقل نه ورکړ نن قوم د قوم کې عقل نشته خاص کر دا نوجوان طبقه چې دا په خوا به ماوي چې دا بوډاګان ټول مړک اوس چې چرته الګ ګورم او وی وجنه کسړې بنی آدمي شو سبلا در باندې شي نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ 42 کال وشو چې آزاد یو مونږ ازادي نه د محسوس کړي زمونږ ملک امغه سه د سرمایدارو په منځ کې تاویږي راتاوي یو څو کورنۍ دي چې هغه په دې ملک حکومت کوي او مونږه غلامان یو
مونږه تالی سټیو مونږه جارو کخیو مونږه مړولا خدای ته وره جنت ورک ابل اورز می دغه کې وې ټانګ کې مال خبر اوره تاسو کو مليانو په سکنځلم کوي چې مولا پکې لا چا کړي مليان پکې لا چا کړي نو ته پکې لا چا کړي ته پکې چا کړي ته صحیح ما قرآن او حدیث ویلې دي چې د خدای او د محمد رسول الله تعلیم دی ٹھیک ده تا انګریزي ویلې ده چې د انګريز ژبه ده نو ته پکې لا صحیح دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق او بدبخت قومه د بار ملکونو اسمبلی وګوره د ملک تقدیر جوړي ملک لا جازونه جوړي ملک لا بحری بیڑے جوړي ملک لا ټینکونه جوړي ملک لا توپې جوړي ستا ملک وګوره په اسمبلی کې په یو بل غل تپي کای کنه دسه لکه ټلویزیون خو تاسو ټول ګورئ کنه ها مبارک شه تاسو ټول ګورئ زمونږ د اسمبلی کارکردګي چې دا اپ یو بل غل تپي د بار ملکونه د ملک تقدیر جوړي د انډیا پارلیمنت ماوکاتو د ملک تقدیر جوړي د ملک دفاع د انډیا وګوره چې تا سره آزاد دی او ته د خپل ملک دفاع وګوره نو زما عزیزانو ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی او ستاسو د لاسا بیا د مارشل الله طرف ته روان دی نو سلويخت کاله به بیا رستو ځي پاکستانی قوم چې نن کوم حال جوړ کړی دی نو تاسو دې ته خبره جوړوي چې په دې ملک دی بیا مارشل الله راشي دې ته جوړوي نو چې راشي راځي به موږ مليان یو دار چا جنازې کو ټیک شو تاسو له په تکلیف موږ ته تکلیف نشي گاڑو والا ہے چا یو رنگ جنڈا لگولے چا بل رنگ جنڈا اس میں وقتی کا تو آگا گوڑو آگا سیکل باندھے نہیں کر دی دا اور اس تو لو یا جنڈا ادرولے وادے پیپل آدھا گالا نمال پا گرنیٹو لگی پکارو چیو نوکر خوی در کڑے وے اور اس تو نے ٹھیلا کولے لو ہے تاسو پوه شوي نو عرض مې دا عزیزانو چې سوچ وکړئ د ملک بیا انده تقدیر ما ته خنخ کړي زه خپله نه یم ولاړ نه مې د الله دې قوم ته ودرئ او نه مې د خدای د دې قوم منبر کړي الحمدلله امامتي مې کړې وه هغې نه م خدای خلاص کړم یو د جمعې مونځ د هغې نه م سوچ کوم چې پرېږدم بل چا پسې بیا کومه دې قوم له زه مخکې مونځ نه کوم دا قوم د دې قابل نه دی نو عرض مې دا عزیزانو چې قرآن او حدیث دا رای هدایت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ژوند باندې نظر واچوئ د امام شافعی په ژوند نظر واچوئ د امام مالک امام الحدیث فی المدینه په یو مسئله بادشاہ سره اختلاف راغی چې قرآن حدیث ته او که قدیم دی امام مالک ہوئے چې زه په دې وخت کې یو غلط روایت نه قائموم قرآن قدیم دی بادشاہ ویل وی وهی لاسونه ورته رستو تړل او اویا کوړې ووال امام مالک هغه سړی چې په مدینه کې پیدا و په مدینه کې لوی شو په مدینه کې عالم شو او د مدینه نه په ټول عمر کې یو شپه بار نه وکړ یو شپه د بغداد بادشاہ ورته خط راولېږلو چې بغداد تراشه هغه ول زما د خدای په ذات قسمی چې د پیغمبر د روضې په خوا کې یو منټ زستا په ټوله بادشاہ وانه لګ په ټول عمر کې د مدینه نه بار یو منټ نو تر کړ په ټول عمر کې په مدینه کې په سورلای کې نو سور چې کوم ازمکا زما د پیغمبر خپل اندر راغلی دا پاغ ازمکا ز په سورلای کې نه ګرځم په ټول عمر کې په مدینه منوره کې پړې نه وي پخپو کړي چې په کوم ازمکا زما محبوب ګرځیدل دی کوم ازمکه لاندې زما محبوب پروت دی په دې ازمکا به ز پڼو سره څنګه ګر هغه امام مالک بادشاہ سره اختلاف راغی او اویا کوړې وواله امام احمد ابن حنبل
د تاریخ وګورئ عقل به مخوز دائمه مجتهدینو نن بنګرستو شاته غرزولی دي که مليان دیم په بلو بلو سر دي او که عوام دیم ته بلو بلو سر دي خدای ته ګورئ د خدای لوی ورځې ته وګورئ چرته عقل وکئ سوچ وکئ فکر وکئ تبا کېږئ غرقېږئ د بنده سره پرېږده بله ورځ د یو ښځې بیان راغلی په اخبار کې چې زیارتونه په پیو مه وینځئ او که نه هر چا ښځه چې وه بیان یې ډېر مزېدار یو ړومبی بیان ما د ښځې متعلق چې په اخبار کې وکته ما وی چې واقعي دا یو ډېره موحده ښځه ده او زورور بیان په هغې پسې بیان راغی ویل دا قرآن کې چې لیکلي چې وسیلې کوئ نو دا بیان د چاو دا بیان دا هغه چاو چې پرون په مشایخ او علما کانفرنس کې بې نظیرې ته ناست دي ردم ګیرې نیولې وي او یو ولا د دازارې یو محدث محمود شاو که څه نامه هغه لوپټم په سر کړی و قرآن شریف یې ولګاست زمونږ د مرکز وزیر صاحب ما ته ټلیفون وکړو چې یو 100 لکه روپۍ به درکم خو یو ګنټې لتم د مشایخ کانفرنس ته راشه ما زه او د ښځو کانفرنس ویلا یو ګنټې له راشه مال ما 40 کاله ښځو پسې بد ویلي 40 کاله او والله العظیم چې عمومي پاور زما په ملک ملاس کې راغی د ملک چې زمانه ښځه به راووته نو بیا به دا ګیره د سپي په کونه ولاړ اوس دا ووټران خفه کېږي دا هم ولاړ دی وایي به چې دا مه وایه ښځې بیا ووټ نه راکړي تاسو خیال ده ښځه به مانه د کوره څنګه به والله چې هغه سپینې بورکې او دلاخې بیا ور واغوندم چې کومې نن نه 50 کاله مخکې زمونږ د وطن ښځو اغوستې نن هغه بزرګان د پیسو دولت ړانده کړي سرو شونډو نری غاړې لاندې ناستي او تقریرونه اوري دا ستا ملک دی خو دا ستاسو وطن دی بجلیګر مولا اوږې سره عادت دی تندې سره عادت دی په ځمکه ملاستې سره عادت دی راشئ وګورئ خلکو 35,000 روپۍ ماوار جایدادونه جوړ کړه راشئ د بجلیګر مولا ژوندم که ایمان درکړي نو ویې ګورئ که غیرت درکړي او د سړي زامن یې راشئ زما ژوندم وګورئ چې زه مزدوري او تجارت کوم او روټۍ ګټم زه د پاکستان د اوقاف د منشترانو په دولت باندې متیازم نه کوم دا د سود د زکات پیسې چې کوم د ضیاءالحق ایجاد کرده پیسې وي